الله تعالی فرمایي آیا په انسان د زمانې یو وخت داسې هم تیر شوی چې دی د یادولو وړ هیڅ کوم شی نه و. موږ انسان د یوې شریکې نطفې څخه پیدا کړ د دې دپاره چې له دې نه امتحان واخلو او د دې غرض دپاره مو هغه اورېدونکی او لیدونکی وګرځاوه. موږ انسان ته لاره وښوده یا به شکر کوونکی شي یا کفر کوونکی. بېشکه موږ د کافرانو دپاره ځنځیرونه او توقونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی او په یقیني ډول ښه خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څکي چې په هغه کې به د کفور اوبه ګډې وي. دا به یوه بهیدونکې چینه وي چې د الله بندګان به ترېنه اوبه څکي او کومې خواته چې زړه وي هغه خواته به دغه چینه په اسانۍ سره بهوي. دا به هغه خلک وي چې په دنیا کې نظر پوره کړی وي او له هغې ورځې نه یریږي چې آفت به یې هر خواته خور شوی وي او د الله په مینه کې په مسکینانو، یتیمانو او بندیانو خواړه خوري او هغوی ته وایي چې موږ تاسې ته د الله په خاطر خواړه درکوو، موږ ستاسې څخه کوم بدل نه غواړو او نه کومه مننه. موږ سره خو د خپل رب او د هغې ورځې د عذاب یره ده چې سخت د کړاوه ډکه او ډیره اوږده ورځ ده. الله تعالی به دوی د هغې ورځ له شره وساتي او دوی ته به تازګي او خوشحالي ورکړي او د هغوی د صبر بدل به جنت او د ورېښمو کالي ورکړي. هلته به هغوی په جګو تختونو تکیه وهلي ناست وي، نه به یې د لمر ګرمي تنګوي او نه ساړه. د جنت د ونو څانګې به راښکته شوي وي سوري کوونکي، د هغوی میوه به د هغوی په وس او واک کې وي، څنګه چې یې غواړي هغسې به یې شکوي او د هغوی په مخ کې به د سپینو زرو لوښي او د شیشو ګیلاسونه ګرځول کیږي. شیشه هم هغه چې د سپینو زرو په ډول به وي او د جنت خدمتګارانو به سمې په اندازې برابرې ډکې کړي وي او په هغوی به هلته د شرابو داسې جامونه وڅکول شي چې په هغه کې به سنجبیل وي. دا به د جنت یوه چینه وي چې هغه ته سلسبیل ویل کیږي او د هغوی د خدمت لپاره به هلته داسې هلکان وي چې هغوی به تل هلکان وي. که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړې چې خورې شوي ملغلرې دي. هلته چې ته هر خوا نظر واچوې سراسر نعمتونه دي او د یوې لوی سلطنت رنګ رونق به دې تر سترګو شي.